دا ایمان وي چې الله زما په حق کې څه فیصله کړې ده، دا زما د محبوب فیصله ده، او د محبوب فیصله چې ده هغه د عاشق صادق په حق کې د خیر او د برکت فیصله. یا سردار کونین صلی الله علیه وسلم چې زما متعلق څه ویلي دي دا زما د خیر د پاره ویلي، په دې کې زما خیر. که تاسو خیال وکئ اور څومره سخت شي، الله دې مساتي، اور دومره خطرناک شي، لیکن اور تتلل چې د محبوب فیصله وي نو عاشق هغه فیصله بسر او چشم قبول. ابراهیم علیه السلام نمرود چې په اور کې واچولو نو جبرائیل علیه السلام ورته راغی، ورته وی چې امداد درکما. هغه ورته وی چې نمرود څوک دی چې ما به په اور کې واچي، زه خپل محبوب په اور کې اچولې ما هغه پوهېږه او کارې پوهېږه. خو چې د ده د خولې نه دا الفاظ ووته نو فوراً اور ته وویلی شو چې یا نارو کونی بردم و سلام. نو ابراهیم علیه السلام باندې د دغه اعتقاد په وجه چې ما سره څه کوي زما محبوب کوي، عقیده داوا عزم اوچتو، نور چې دی هغه گلزار جوړ شو. ڈاکٹر اقبال وی جو ہو ذوق یقین پیدا، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. عزم او استقلال چې مضبوط وي زنجیرونه هم کټ شي. نو عرض مې داو چې انسان شوی نو بیا به د عزم او استقلال چې دی هغه دومره اوچت وي چې د هغې انتها به نه وي. دا اوس مونږه نه عزم شته او نه استقلال شته. علما لیکي چې قیامت کې به یو ډله داسې وي چې هغه به بې تپوسه جنت ته لاړ شي، مستقله دنیا به یو تپوس به هم ترې ونه شي او جنت ته به یې واستي. دا به کوم خلق؟ حدیث کې راځي چې دا به هغه خلق وي چې په دنیا کې د هیڅ شي اعتماد سوا د الله نه قبل شي. مثلا بیمار شو، ډاکټر راغی دارو خو راغی نه خورم. ولې؟ وای زه چې چا بیمار کړی ما هغه نه لوی معالج بل څوک دی او هغه نه لوی ډاکټر بل څوک. پوهېږه او زما علاج پوهېږه. دا قسمه خلق به قیامت کې بې تپوسه جنت ته لاړ شي چې د زندګۍ په هر لمحه د الله اعتماد. اوس هغه درجې ته زمونږ رسېدل خو مولانا تھانوی رحمت الله علیه لیکلي چې یو بزرګ و د شپې خېټه کې درد شو، سهار ته چا تپوس وکړو چې حضرت خیر خدای رنگ دی ویلې بیګا مې پیس کلی و هغې سره مې خېټه کې درد شو. وای دا بزرګ چې مړ شو نو په قبر کې په دې ټکي رونیوی شو چې تا د درد نسبت پیو ته ولې کړی و، دا خېټه کې درد کړی دی ما او تا الزام په پیو لګوله نو تا شرک کړی دی، لہذا پرېږدم دی نه. نو چې انسان شي دی به مؤثر حقیقي په هر څیز کې الله ګڼي. عزیزان یو بزرګ تیر شوی دی منصور ورته وایي، دی یو مقام ته ورسېدو چې هغې ته استغراق فی الله وایي. نو استغراق فی الله مقام ته چې سړی ورسي نو هغه ته هر څه ته چې ګوري الله ورته ښکاري. د چې دې ځان ته کتلي دي نو هم الله ورته ښکاري. انا الحق چغه یې وواله ملیانو رونیو په سولیو خېجولو مړې کو چې مړې کو په دغه وخت کې شیخ شبلی رحمت الله علیه ډېر لوی ولی و، هغه د نیمې شپې خدای ته التجا وکړه. اوس د نیمې شپې خدای ته التجا کول عزیزانو مونږ په دې لارم نه یو تیر شو. په نیمه شپه کې خدای سره راز و نیاز کول زمونږ د ملک ته اډو خبرم نه دی، خبر نه. او بیا پاکستان او خبرې ده، پاکستان دغه نه خبر دی. نن 14 اگست ته چې ګوري چا په سایکل جنډه لګولې ده او چا په ځان کې لګولې ده او چا په موټر لګولې ده او چا په کورونو جنډه یې لګولې، چا بجلی یې لګولې. څه چل دی نن دغه دی، څه شی دی؟ او خدا که زه دام پویم چې دا 14 اگست چل څه شوی دی، ځکه چې د ملک مونږ پوی نه کړو، پاکستان مونږ په دې پوی نه کړو چې 23 مارچ څه ته وایي او 14 اگست څه ته وایي او پلانې څه ته وایي او پلانې څه. ځکه چې کوم لعنت نه مونږ ځان خلاصولو چې هغه د پیرنګي لعنتو
داغه نه یو په لک زیات لعنتونه په پاکستان نازل دي. نو مونږ ازادي محسوس کړی نه ده، نو 14 اگست به مناوو. څه یو سړی خو یو شی محسوس کی کنه چې واقعي نه هغه ورځ ده چې مونږ د پیرنګي نه آزاد شو. که مونږ د پیرنګي نه آزاد شو نو مونږ د پیرنګي د پرکټیانو لاندې رالو. نو زه وایم چې هغه اصلي پیرنګیان خو بیا هم خو څه گزاره کوله. دا دیسی پرکټیانې چې دی خو په شرمونو د عمل کو شرمول. نو دې شرمېدلې ملک مونږه دا محسوس کړی نه دي چې مونږ آزاد یو. نو مونږ به په ځان جنډای څه لګو یا به په سایکل. دا اوس د سړي ځامن بیا په تاسو د لعنتي او دا 14 اگست تاسو کپړې وچیچا چې په دې ملک په دې کال کې دننه سونه بچی د قوم کباب شو په بمونو دماکو باندې. تاسو له شرم نه ورځي چې تاسو 14 اگست خوشحالي به مناوئ؟ شرمېږئ نه؟ پرون په مردان کې د قوم بچی کباب شو. په پیښور کې وګوره د قوم بچی کباب کیږي. په کراچۍ کې وګوره، په لاهور کې وګوره، پنډای کې وګوره، قوم په دماکو کباب کیږي لګیا دی. او ته چې د 14 اگست مناوي او شنه جنډې په ځان لګي. تاسو له شرم نه درځي؟ لعنت ته پاغه خلقو چې کوم دی ورځ ته د خوشاله ورځ د چا چې د اختر نه یو ورځ مخکې زوی مړوي هغه سړی به د اختر خوشحالي مناو. او دا بے ضمیره قوم، بے غیرت، دا اوس چې زما لاس کې نن قوت او طاقت وې او په سرک مې د چا جنډا او د چا باتای کته او په دې غوګونو کې مې ورته پړی اچولې او په مغه سرک مې ځوړندول چې تاسو سره دومره احساس نشته. نو عرض مې داو چې مونږ انسانان نه یو، مونږ خر یو. تاسو وایي په ایمان چې یو خر مړ پروتي او نور خرونو تشنه گیا وا چې خوند ولا ورکی او خوري کني خوري. ها کوم ځت انسانان وې پکار دادې چې مونږ لا روټای خوند نه راکوله چې خدای دا څه شي د واخو تیکي مور ته پرتی دی او مور په جاړي لګیا ده. پکارو چې مونږ لا روټای خوند نه راکوله او مونږ زناوري الته یو غویال الکړه پروت ته بل غوی لګیا واچو داسې پسپېګمو سره به ټانټي پخله منډي. یو خرمړ پروت ته بل خر لګیا واچو ته ګور سپېګمو سره به پټانټي پخله منډي. مونږ انسانان نه، مونږ احساس نشته. ځکه چې انسان وای دې ته چاغي کې انس وی، انس یو بل سره مانوس وی، د یو بل علاج وی، په یو بل قربان وی. مونږ انسانان، مونږ انسانان وې نن بستا د ملک دا حال نه وي. زما عزیزانو عرض داو چې شیخ شبلی رحمت الله علیه ډېر لوی ولی و. نیمه شپه ده او الله سره راز او نیاز کوي. حدیث کې راځي چې 2 حصے شپه چې تیر شي په دې رستای حصہ کې الله پاک د دنیا اسمان ته ما یلیق بشانه تشریف راوړي او ملائکو ته وایي چې زما او زما د بندگانو منځ کې چې څومره پردي دي دا ټول لری کوي، ټول حجابات اوچت شي. نو الله په خپل په دغه وخت کې आवाज کوي چې څوک شته چې څو واړي او زه ورکم. د نیمه شپې دا خو یو بادشاہ یو پیر راوغختو ورته پیر صاحب دا مې شوق دی چې د خپل نیمه بادشاہي تعالی درک. هغه زنال ول نیمه بادشاہي ول نالم انسانو کنه. اوس دی خلق راوغړا ورته لګا چواړیانو جمعداري ورته وی دا کونسلران چي دي دا دل درکم خلبم وازکی ټیټ پاس بمشي خیراتونه بو کی چې مال د چواړیانو جمعداري مفت ملاوش. دا انسانان نه دي کنه. اچ انسان او بادشاہ ته وی نیمه ز بادشاہي نیمه نه ز بادشاہي ول بادشاہي څنګه نه اله د خدای بنده چې ډېر تنگ کړي دي. نو بزرگ ورته وی چې چو چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، چو چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، در دل اگر بود ہوس ملک سنجرم، زانگا کے یافتم خبر از ملک نیم شب، زانگا کے یافتم خبر از ملک نیم شب، ما ملک نیم روز بیک جون میں خرم. وے بادشاہ زما د بخت مخ دے ستا د ملک د تور چترے پشانی تور شی. د بخت مخ زما د بخت مخ دے ستا د ملک د تور چترے پشانی تور شی.
در دل اگر بود هوس ملک سنجرم کزما پزړه کې بستا د بادشاہ هوس وی نو الله دې زما مخدا د ملک د تورې چترې پښاوي تور کې پړ کې به مې دا هوس ولی مې پزړه کې ستا د بادشاہ هوس نشته زکا چې اے بادشاہ چې د نیمې شپې په بادشاہ باندې خدای خبر کړی ما نو ستا دا د نیمې ورځې بادشاہي په خدای قسم که په یو کنجه کې باندې والما د نیمې شپې په بادشاہي نو چاته چې د نیمې شپې بادشاہي ملاوي استا دا د نیمې ورځې بادشاہي په یو کنجه کې وې د نیمې شپې بادشاہي څه شي نو دا حدیث ورته و چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په آخره شپه کې الله د دنیا اسمان ته تشریف راوړي او د بندگانو د دمنس کې چې څومره پردي دي هغه ټول لري کی او الله په دغه وخت کې په خپل आवाज کوي چې څوک شته چې څو واړي او زی ورکما نه بادشاہ په دغه وخت کې زو ورته ویخ نه استم او زته خپل جمال خپل قرب خپل دیدار خپل رضا غواړم او مال را کړی دا نو زه دغه بادشاہي والله کستا په بادشاہ باندې ورکما او بادشاہ کد دنیا بادشاہانو دا مزه واغستا یا د دنیا بادشاہان د دې مزه نه خبر شو نو په دې اولیاء او پسې به فوج کشیو کی چې دا مزه لګه مونږ تم راو خای او دې مزه تاسو مونږ څه پوي خدای پرسته ادا اوس دا خبره ما وکړه کنه یاره کبه در باندې لګېدلې مینو زبر د سړی زوی نه لګېدلې در باندې نه ده او تا بلا څه دغه لګېږي در باندې چې مولا مار دی ویل دا د ځوانانو کار دی ویل خانک دی ویل یو زیم یو میالکم دی وقتی طور خانک دی او پولاو دی او نوړی دی او الغټو من الغټ ولو کان پیشو سره وقتی طور دغه په سړانده عمر ناست نور دا خو ذوقي سيزونه دي ذوقي اوس کوم شی چې د ذوق سره تعلق لري آشه په بیان د چا په سمجھ کې نه راځي دا خلق انسانانو د دوی ذوق خدای او داغه رسول ګرځیدل او ذوق داو لکه رحمان بابا ذوق څه شی ګرځیدل او ذوق ګرځیدل او الله او داغه رسول بلا تماشا ده وای چې داستا په تماشایم خبر شوه چې داستا په تماشایم خبر شوه نور خبر په تماشا د عالم نیما بلا تماشا ملا چرته شتا که تماشا ده هم ته که خوند هم ته که ژوند هم ته که بادشاہي ده هم ته بلا خوند لا چرته یو صحابي ناس ته پټی کې کار کول خبر ورته راغی و رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو بس کار په ځای پرې خو دعا وکړه چې اللهم اذهب بصري کایلا را بعد محمد احد خدا ما په دوار سترګړون کا چې زه د رسول الله نرستو پیاډو څوک نه ګوره پټی کې ناستو په دوار سترګړون شو ما خدا سترګې وخت ستاده کتو د پاره نو چې تنه په دې سترګو زبل چاته نه ګورم تاسو خیال راکړئ عزیزانو دا انسانانو د دې ذوق چې ده الله او دا رسول ګرځي دي نو شیخ شبلی رحمت الله علیه نیمه شپه ده او لګیا دی الله 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 مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ مجلس کے ناس تو جذبہ کے راغے ویل مجھے خدا لا یزال کی قسم مجھے خدا کی ذات کی قسم ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر ہے یوزل اللہ ویل د دوارو جهانو د نعمتونو نه بهتر یو او چې د چا جبه شپورز الله 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 بل څاړو وای نو زما عزیزانو د اوس شپه او لګیا دی الله 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 نو چې الله الله شپورز تو کوئی داغه تمام رګورې شچ داغه الله ش د کيو بزرګ ته سړی راغی و ماته وظیفه وغای چې زه وبو د پاسه ګرځم دا خو اسانه وظیفه ده اسان ورشه د دریاب غاړې ته ورشو چې ورسې د غاړې ته ورټوپ کا
صرفه مکه ور ټوپ کو زمانہ موالا ا بزرګ ورته وي زمانہ موالا او بوته ټوپ دای چې ورغلې ده او ور رسیدلې ده بوته ټوپ کړی چې وبور انیولې ده دنه دا پیر نامه یې را شوی ده الله 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 بس وبور تاسو مکه شوی دی او دې په ګرځیدلې چې واپس راغی پیر صاحب ته وی چې بو د پاسه وګرځیدي او جی وګرځیدم خو یو نافرمانی را نه وش وی چې څه وی وبوته می چې ور ټوپ کو تارا ته ویلی چې زمانہ موالا او زه چې وبو ونیوم او غرقیدم ستا نوم رانه ایر شو الله الله مې د خولې نه ووت ویل برات از مکه شو زه پې ګرځېدم ویل بچیا په دغه وخت کې ستا پړه کې د ښځې یاد و وی چې نه زوی دی و وی چې نه زوما نه پیسې دولت جایگیر بل څه دی یاد وی والله کمیڅ یادو سیوا د خدای نه چې زه پویم په دې چې د الله نه سیوا مې دی وخت کې د دې وبونه بچ کولې بل څوک نشي وی زړه دې بالکل د هر څه نه خالي او سیوا د الله نه وی چاو وی د وبو په سر مغه څوک ګرځېدی شي چې د چا زړه د هر څه نه خالي شي او د الله کور شي خو اسانه وظیفه او زمونږ د چا کور زمانه د چا کور دی مولا سه دا چالوار اوړې و ده مصلی سره خپلېټ ګرم الوا وا پرتا وا اوس استاد په مانزه ولاړ دی چې په مانزه ولاړ دی نو غلې غوندي پښور اعلی غالوا چې پښور اعلی اوس امامتیم کوي ورپسې صفونه ولاړ دي اوس لکه خیال کوي چې بیړای غر کا شدا خډه راخستالوا دا د پښو کا جوټه کړه دا خو به کار خراب شي نو دیو سیب علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وچغبك پیشو تخته ده چې پیشو زمون اړه داد تاسو خیال راغی نو تیرا دل تو ہے صنم آشنا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں چې ولاړ په منځ کې او خیال دې د الوا پلیټ دی ولاړ په منځ کې او خیال دې دنیا دی ها ولاړ په منځ او خیال دې داسې استغراق وي چې د ځانم خبر نه لکه منصور هغه مقام ته رسېدلی و چا د ځانه نه خبر بالکل اوس د دې خپل مقامات درجات استغراق فی الله استغراق فی الرسول استغراق فی الشیخ وی زمونږ استغراق فی الدنیا شته دا نور استغراقونه اړو والله که پیژنو شیخ شبلی نیمه شپه د پروردګار عالم ته التجا کوي سوئی شیخ شبلی سوال کرد بدر حضرت کریم شیخ شبلی سوال کرد بدر حضرت کریم منصور را چرا بدار کر دیے رحیم اے بار الہ دی منصور خزان تا خدای نو ویلی کرد دا دی ولی پسوله او خیجولی ولی دی پانسی کرو شیخ شبلی سوال کرد بدر حضرت کریم منصور را چرا بدار کر دیے رحیم آواز ورتوش چی منصور بود واقف اسرار سر دوست منصور بود واقف اسرار سر دوست ہر کس کے سر فاش کند ای سزائے اوست منصور بود اے شیخ شبلی منصور یار د یار درازونو نه خبر کړو او تاسو ته پته ده چې د یارای راز چې دی هغه به پټ ساتي اب فاش کینا چپ منصور بود واقف اسرار سر دوست منصور تیار د یارای رازونه خودل او دا غرازونه فاش ښکارا کړ چې د یارای راز ښکارا کړ نو هر کس کے سر فاش کند ای سزائے اوست کم یار چې د یارای راز فاش کی
اغلم دا سزا پکا زما عزیزان یاری پټ شه اب پزړه کې ساتي اب اخکارا کې نه نو الله ورته وی چې منصور د استغراق مقام ته چې ورسید نو چاو ده اغاز راز پټ او نه ساتلې شو راز ان الحق چغوالا او راز فاش نو کم سړی چې راز فاش کی اغلم دا سزا ورکول پکار دی چې بر سره عام په سولای عرض بداو عزیزان چې دا لوی لوی خلق دا انسانان چې انسانیت ته ورسېده د دنیا سپیو مونږ په دنیا پسې لیونی تو ګوره دا ستا په ملک کې چې بمونه خلاصي دا د خدای د پاره نه خلاصي نه په دلی کې په هندوانو خلاصي او نه په امبرسر کې په سیکانو خلاصي خیر ته پته ده چې دا دکانداران غریبان مرمړي پلارمړي د خدای خوار او د خدای سپیره او هغه ته بم کی دی او وایي لزی دا په پیسو خلاصي نو وایي موږ د دنیا سپیو کني پیسو د پاره د قوم بچی په کباب پیسو ستا په دې ملک یو ګور اجرتی قاتلان لسو شل زره روپای باندې سړی مړ کی نو وای موږ د پیسو سپیو کني انسان چې شي نو دنیا له بلته ورکی چې په دنیا ته غرض نه کوي رحمان بابا وای قتل کوي پچا باندې غرض سوق بن کوي پتا باندې غرض قتل کوي پچا باندې غرض سوق بن کوي پتا باندې غرض پساحل کشتی د هیچا نه ډوبېږي کڅوک نه کا په دریا باندې غرض دا دنیا په احمقانو د آبادا دا دنیا په احمقانو د آبادا دانا نه کا په دنیا باندې غرض زرحمال په درد یار کې د سه خوخیما چې می نشتا په دوا باندې غرض دا دنیا په احمقانو دا آباد دا احمقان دا قمقل مولانا روی اهل دنیا چو سگے دیوانا ان اهل دنیا چو سگے دیوانا ان گوش شو ازی چو بس بے گانا ان وی دا اهل دنیا دا لیونی سپی دی یو طرف تا شتے لیونی سپیلا چرتا دا چاخ پلی مونږ دا تاسو مونږ غریبان خلق یو مونږ کله کله د خان او د نواب متعلق وای چې پلانې خان زما دوست دی او پلانې نواب چې دی زما دوست دی خدای او قران ته وګوري خان او نواب هم لا د غریب سړي چرته دوست شوی دی خان او نواب او د غریب سړي دوست کېده د تاسو عقل من خان او نواب ستا دوست نه دی خان او نواب ته اردلی ښکاری خپل اجره در باندې جارو کوي کټونه در باندې سمای چیلم در باندې ډکای جارو در باندې وای تا خان او نواب دوست په خدای دې قربان غریب سره د خان او د نواب اجره ته جوړ شي د خپل حیثیت او پوزیشن وګوري نو دی وجنا چری اهل دنیا او ته دوست نه وای او نه اهل دنیا چرته چا دوستان کی نو عزیزانو عرض به داو چې کمال به مونږ کې ال راضی چې مونږ انسانان شو چې انسان کامل شو مزه نو زما به استغراق فی الله راش نو بیا به عرش زمای زکه چې تبه د خدای شي کنه نو من کان لله کان الله له څوک چې د خدای شي نو خدای به دا غشي لکه رابعه بصری یو خزاده نیمه شپه کې برا پاسه ده او الله ته وی چې یا الله کزه د عبادت دې د پاره کوم چې تماله جنت راکې نو استاد په خپل ذات قسمی چې ما عمر له د جنت نه محرومه کا عمر لا چې مال جنت رانه کې استاد په خپل ذات قسم او کزه د عبادت دې د پاره کوم چې استاد دوزخ نه یریږم استاد جهنم نه یریږم نو بیا دې استاد په خپل ذات قسمی چې ما ټول عمر په جهنم کې واچو درخواست درته نه کوم چې بچ مې کا ټول عمر مې په جهنم کې واچو خدا تعلیم بذات الصدور ته زما په زړه پويږي زما زړه درته معلوم دی
که زه د عبادت نه د جنت په تمه کوم او نه د جهنم د یری کوم، که ته زما پړه پوهې چې زه د عبادت دې د پاره کوم چې ته زما شې، نو یا الله ډیل پکې ولې کې، نو ته زما شه که نه. ښځه ده، تاسو د خپلو ښځو ګرلسو ته مو ګورئ، ستا ښځه په دې تاقي چې ته د هغې شې، او ګرسدین دوپړی مار در نه جوړ کړي، کله د یو خواړه یو کله د بل خواړه یو، کله در باندې څه کوي او کله در باندې څه کوي. مونږ ښځو مونږ نه دوپړی مار جوړ کړي. که زما ښځه ووایي چې زه لږه بازار ته ځم، ښه لاړه شه، زه لکه څه په بومیا صاحب له مې بوځه چې دا خپو کې شیخ صاحب تی مخکې رواني، شیخړی ورپسې رواني، هلته یې کوزڼی را په سر کړي صاحب او سخنک کې ولا واخټ هلکه څه کې خدای دې سټه وباسه، داسې دي دا کور والا خپو کې باد و. هلته په بومیا صاحب کې ګوره داسې جان کټي ناست، ښځه والا ورولي هغه پې جارو مارو ووایي، لاس ماس پې ووایي. د مالدارو ښځې په انټرکانو کلبونو کې پې خلک لاسونه وایي، زمونږ په ښځو باندې زیارتونو کې خلک لاسونه وایي، نو مونږ او هغې کې فرق څه دی؟ دا که نه ده وایي پی راشي رامداس بازار د مبارک شه، پښتنو رامداس بازار مبارک شه، کوچی بازار مبارک شه، مینه بازار مبارک شه. بیا زمونږ د ښځو د بډو نه پردي سړي د کپړې تانونه رایستله مبارک شه. که مونږ انسانان وې زمونږ ښځې به داسې وې لکه رابعه بصري چې وه لاړ سے وہی وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا، اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں. خلق لاړ خاورو لاندې شو. اوس هر شی فراډ او دوکه ده، قسم په خدای دی په دې مسله درته زه ولاړ یم دوکه ده، که په منبر درته ناست یم دوکه ده، که د دین خبرې درته کوم دوکه ده. ما اسلام نه د مداریانو ډبډبی جوړ کړی دی، تاسو پې راټول کم په دې ډبډبي باندې او په چل کې خپل دارو در باندې خرڅ. چې انسان چاته وایي او د انسانیت تعریف څه دی؟ عزیزانو، د یو انسان درد نه فقط دا چې د هغه د کور د خلقو په زړه کې به وي، بلکې د انسان درد به د مطلق انسان په زړه کې وي. یو انسان ته تکلیف ورسېدو او هغه دردمن شو، نو چې څومره د ځمکې په سر څومره دنیا کې انسانان اوسي او د دوی زړه په دردمن نشو، دوی به په آخر وخت کې ایمان نه تیر. دغه وجه ده علما وایي چې که په یو علاقه کې یو مسلمان مړ شي او هغه بې جنازې ښخ شي، نو د ځمکې په سر چې څومره مسلمانان دي الله به دا ټول پې رانیسي چې تاسو نه یو انسان ولې بې جنازې ښخ شي. مثلا پېښور کې یو مسلمان بې جنازې ښخ شو، نو د کراچۍ مسلمانانو ته چې پته ولګي چې هلته یو مسلمان بې جنازې ښخ شوی او فوراً ورته راونه رسېده او د هغه جنازه یې ونه کړه، نو الله به پې د کراچۍ مسلمانان هم نیسي، د لاهور به هم پې نیسي، د پنډۍ به هم پې نیسي. علی هذا القیاس. او که د یو مسلمان جنازه یو څو مسلمانانو وکړه، نو د ځمکې په سر د ټولو مسلمانانو غاړه آزاده، او که یو مسلمان بې جنازې ښخ شو، د ځمکې په سر څومره مسلمانان چې دي د دې ټولو په غاړه به. دې سره سره جنازې سره یو سړی لاړو او بیا یې جنازه د مسلمانو نه کړه، نو د قیامت په ورځ به دی روان جنت ته، دغه مړی به یې رئیسار کي چې ته نشې تللی. زه مړم او زما جنازې سره ته راغلی وې او تا زما جنازه نه ده کړې، لہذا زما حق په تا باندې پاتې دی، ته تلی نه. د یو مسلمان چې په بل مسلمان باندې شپږ حق دي، هغه شپږو حقو کې یو جنازه ده. هغه شپږو حقو کې یو چې دی سلام دی او د هغې جواب. هغه شپږو کې یو د مسلمان بیماری دی او بیا ستا تپوس کو. یو مسلمان بیمار شو، نو په تا باندې لازم دي چې ته به د هغه تپوس ته ورځې او د هغه عیادت وکړې. خبر شوې او تپوس ته ور نه راغې، نو هم د دې سړي حق ستا په ذمه باندې پاتې شو، د قیامت په ورځ به دا حق ادا کړې، نو بیا به جنت. نو عرض میں دا ہو جی چې انسان اعلی سړی کامل انسان شي، چاغي کې خصلت پیغمبري راشي.
او خصلت پیغمبري چې ده ا د دو سيزونو سره تضاد ده، یو دولت سره او یو اقتدار سره. دولت سړی سره نو دولتمن سړی کې خصلت پیغمبري نه. مولانا روم وی اہل دنیا چو سگے دیوانہ ان، اہل دنیا چو سگے دیوانہ ان، گوش شو ازی چو بس بے گانا ان. وی دا اہل دنیا چی دی دا لیونی سپی دی، دا اہل دنیا چی دی دا لیونی سپی دی، گوش شو ازی چو بس بے گانا ان. و یو طرف تا شتے سپیلے و سپی اسے دا چانخ پلیگی بیا لیونے سپی دا چا چرتا. نو خصلت پیغمبری د دنیا سره تضاد ده. دنیا او دین دا په یو سر کې نه جمع کی. رحمان بابا وی مالداری او دینداری د سره لره. ما مالدار سړی دیندار لیدل چې پیسې ور سره نوی خود غریب ده، ما غریب سړی او خيار لیدل. مالداری او دینداری ډیر لره شي. بیا دینداری سره چې نمایش راشي، خود پسندی راشي، ځان خودل پکې راشي، دین لار. ځکه چې دین خالص د خدای رضا دې پړ کې غرض نو نو دین لار شي. استاد وګوره ابل ورځ اختر، نن سرکاری اختر دویم ورځ دا او د صحیح اختر دریم ورځ. یو سړی ما تراغه وی چې جی زمونږ د امام ته وایا چې इनको के माता हुई ईद कल ले लेकिन ऐसी नमाज परसों पढ़ ले, अख्तर सबा दे खुमुंज बल सबा हो. क्यों? वैल हुकूमत ने ऐलान नहीं किया. नुमार की वे चे पदक अस्तर गुड़ुन से चिदाते पे गोरे ता खुदा हलाक का चे हलाक से कदा हुकूमत दा सिवेल का उमर फारूक, अबू बकर सिद्दीक, उस्मान ज़िन नूरैन, हजरत अली, उमर इब्न अब्दुल अजीज हुकूमत दा सिवे खो चागे ऐलान नवे करे नो पमुंग दिलानत वे चे मुंग बाख्तर को ता सो गो रही सबब अखबारू न गो रही चे द हुकूमत कार बल निश्ता द टीवी कैमरे د اخبارونو کیمرې د اخبارونو مشران دا پزان پسې ګرځي چې سیوا زما د کروکو ته ټیټ شم دا فوټو باور کې ک په سجده پریوزم دا فوټو باور کې ک په صف کې ولاړم دا فوټو باور کې ک مولا خطبه وای دا فوټو باور کې. سبب تاسو ګورئ ټول دا فوټو. صدر ضیاء الحق نماز پڑھ رہے ہیں، صدر ضیاء الحق غریبوں سے مل رہے ہیں، غریبوں میں کھانا تقسیم کر رہے ہیں، پیسے تقسیم کر رہے ہیں. وزیر اعظم جنیجو غریبوں سے مل رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، پلانے مل رہے ہیں. داغا غریب دے خدا کور دے میر دین جماعت کی جے کم غریب دوی تغاڑے ہوا دا دوی پغاڑا کت شے دے پخوا بدی چې اسلامی بادشاہ لغاڑا ورکڑا دا جنت دوزخ اور بدر باندے حرام شي. اوس چې دې بادشاہانو لغاړه ورکې د دوزخ اور در باندې حلال شي. دې کې څه شی ده؟ بیا کوم حکومت کې چې دین نه وي، ایمان پکې نه، غیرت پکې نه، حیا پکې نه، دا حکومت پہلان بزا اختر کو او دا حکومت پہلان بزرو جنی سا. واللہ العظیم چی سر میں اوزائے ٹکڑے کئی چی دا پاکستان دا اعلان باندے نظرو جو نسم او نظر پہ اخترو. بیا دا دتالی سٹ مولیان چی دی دا روٹی خلاص چی دا پیسے ملو کے ور سراناس دا تالی سٹو او ضمیر فروش ہو پہلان بزا اختر کو مو دا دی ضمیر فروش ہو پہلان بزرو جنیس.
دا وای جاز د ټیکټ وګي، دا د سود د زکات مردار خواره، د دوی په اعلان به زه روژه نیسم او د دوی په اعلان به زه اختر کوم. چاته چې صحیح اعلان د علماو د زیاب چهارشنبې د ورځې رسېدلی دی او هغې اختر نه کړو، د هغې پرونی اختر شیطاني اختر. نن چې چا قرباني کړې ده د هغې قرباني نه ده شوې. نن ورځې تم خلقو قربانۍ ساتلي. یو راته وی خان دی دلته خان او ارباب خو د دې ملک بیړه تباه کړه. وای جی لږ ترمیم پکې وکړئ، مونږ یو ګډوری ساتلی دی. نو مالزهر وخورئ، ترمیم پکې څه له وکړې؟ ځان لم ګډ ساتلی دی، چا غریب لم جوړ تیکه هم ورنه کړه. نو دا 4 ورځې یو حلال کړی دی، خپلو کې تقسیم کړی دی، چا له تیکه هم نه ده ورنه. دا انسانان یا دا د سړي زامن دي؟ انسان درته ووایم، انسانان دې ته وایي. د احد په جنگ کې په قطار داسې دا زخمیان پراته دي او زنکدنې دي. اوبه والا رالی یو وی چې زما خیر دی تږی ډېر یم، خو ما سره دا ملګری چې دی دلی ورکه. چې هغه لی وروړی هغه وی زما خیر دی زما دی بل ملګري لی ورکه. چې بل لی وروړی هغه وی زما خیر دی زما دی بل لی ورکه. نه هم کس ته چې اوبه رسېدې، خو چې رستې وکته 9 واړو نه ساه وتې وه. انسان دې ته وایي چې زما خیر دی دی بل له ورکه. تاسو وګورئ دا د قربانۍ ګډوري چې پرون راغلي دي د عربو نه، ټول تقسیم شو د دې افسرانو په بنګلو ورشي په فریزرو کې ایښي دي، یو میاشت به یې خوري. که خپل حلال کړي دي هغه په فریزرو کې کېښوه، یو میاشت به یې خوري، تیکه یې چاله ورنه. نو عرض مې دا و چې انسانیت مونږ کې نشته. انسان معنا دا د بل سره مانوس، د بل علاج. انسانیت وही دی. انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینه نه بار یو بوډای خزا اوسېدا. ابو بکر صدیق به د مانځنه مخ کې داغه بوډای جونګړې تلاړو، جونګړه به ولا جارو کړه او منګه به د اوبو نه را ډک او را به وړو ورته به کې خو به بوډای نور څه خدمت شتا ویل به نه جي. نو ته بلا انسان داو امیر المؤمنین دی او لاړو د بوډای جونګړه جارو یې اغستې ده او جونګړه جارو کړي. اوس خو ته خان ته وایي چې دا جارو راواله دا جومات جارو کا خیرن خان به دا ټیپرم در باندې خلاصوي چې زه جومات لمانځله راځم. دا اختر په ورځ یاره خود سي دا ټیپر به در باندې ته به دا ورته وایي چې هلکه دا جومات له جارو هسې تاسو تجربه وکړئ. دا د کلو خلک کلي کې ملک دی یا خانان مانان هم شته یا هسې مالداري ورته لږ دا جارو خو واله دا جومات جارو کړه. قسم په خدای دی چې ډز در باندې وکړي. وای به تو ګوره ما ته وایي چې جارو راواله جومات جارو کا. او دا انسانان نه دي که که دا انسانان وی چې جومات ته راننوتی وی او کتلی چې جومات خیرن دی نو اول به په جارو منډه کړې وی او جومات به جارو. جومات خو لرې خبره ده، اخو لویه الله پاک د جومات د جارو کولو توفیق چې چاله ورکي اخو ډېر لوی سړی. دا بار ویڼی نه دي، دا ویڼی چې دې کې وګورئ چې ګن انختی دی او ویڼی ډب ده او ته پې رالې او دا ویڼی دې کلاو نه کړه او دا اوبه دې روانې نه کړې، اومم ته د انسان بچی نه.
ته انسان نه ټیک بلرګه وګوره او خشاک به ته وباسي ونه به کولاو چواړی خو انسان چواړی باندې غصه کول هم د خدای بنده دی لار روانه پټی کی پراته دي د خټکو د امونو ځکه چې دا خو د سړی ځامن دي بار ملکونو ته چې ورشي مجال شتا چې پوستکه وګوري په سرک یا په کوڅه کې دبلی بلګېدلی پستنو پورې کنډېرای جوړي یا ام خوري یا کېلاو خوري ا پوستکی به لاس کې نیولي ترغه پورې چې تر سو پورې هغه دبلې نه راغله نو بیا هغه کې واچي زمونږ دا نه د ټیلا باندې خرچې دي چې په لار رواني صاحبانو کېلا به خوري او خوان به وای لکه دغه غوندي اوخ پشان پوستکه به ورځي دا خیال به ور سره نه چلکه دی باندې سړې خوېږي ګنډېرو لفافه بیلاس کې نیولې دا ټیلا باندې خرب روان یا بجوي پوستکی به ورځي ته انسانان انسان مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله تعالی و تبارک گاڑی کے روان دے ریل کے یہ ویندو ټټای تننه وته نو څوک سړی په دستونو پکې تلې او ټټای ډېره ګندا و نو بیا راووت مولانا ورته ولی وېجی پخانا ډېره ګندا ده هندو کې ناستو مولانا په ډبه کې د سیګریټو ډبی را ټول کړ ډبی را ټول کړو دننه ټټای تغلې غوندې نه وته ټټای پاغه د سیګریټو په ډبو ټوله صفا کړه او بیا راوته نو هغه هندو ته وایي چې ابھی آپ جائیں هغه وی نہیں جی پخانا بہت گندا ہے وہ صاف ہو گیا ہے وہ کون آیا صاف کرنے کے لیے وہ کوئی اللہ کا بندہ آیا اور وہ صاف کر گیا ہے چې هندو نه وته چې ګوري ټټای صفا ده بالکل متیاز یو کې چراوته تاسو کې کمزې وې زده وبند کې حسین احمد مینون دے په ډبه کې هغه هندو ویل لا اله الا الله محمد رسول تاغه حسین احمدی چې شیخ العرب والعجم د عرب او د عجم شیخ تا ګور او هندو ته ټټه صفا کولو ته نن خو چې تګیرا پرېدم صاحب د چنډه خرورې پاپا اسمان ته کې دغه د اسمان راغورځي کی مانی ولې کچرته مسواک دې پیدا کو فو اخو بیا نیم قطب شي یا سپین پټکې دې چرته پسر آرام کېنا ایمان پیدا کړ په جده کې روانم جده کې پسن 82 کې زه عمره ته تلم جده کې روانم ما نمخ کې یو انګريز روان یو کوتره او چاغې ته دا پم مرز لګېدل پم مرز لګېدل د انګريز چې ورغه داسې ورته وکړه ور منډي کې او کوتره په غېږ کې راوچت ما سره مرګري روانو هغه تمه تاسو کې دا چیرته دا کوتره بوزه ناغي ته تاسو کو چې دا څه کې پدې هغه ورته هسپټل وې دا کوتره هسپتال ته بوزم د ته بیماری لګېدلې ده چې دا ټیک نن بتاسو انسان هسپتال ته بوزي دا ته هم کنه راځه شیخ صاحب دا سړی رشکې والو لګي پوګه کا او د اختر ورځ دیتا جامع مامي سپینه اغوستي دي سنت منت ته اخیستی رانجه دي چولی دي مسواک دې مګره دې پوګه به کې دي وینو ډک سړی او به کوي پیمانه وي دیو جنا عزیزانو ممکن انسانیت نه درا که انسانیت را کراغه بیا بند جامو خیالی نه بد ځان خیالی نه بدا خیالی چې هو خلق به وي چې بجلیګر مولا وانه صفا کوي لګیا بجلیګر مولا صحیح څه شه ده څه ده اس والله کدا خصو خشاکم خان سي نواب سي بادشاہ سي بادشاہ خو یو هغه ذات ته چې ټول عمر په یو حال بلم لا سوچته دا مخ کې چې وای چې زم څه شي مونږ څه شي نو دی وجنه عرض میں دا عزیزانو چې انسانیت ممکن نشتا کومه انسانان شو نو بیا ولایت هم داده بزرگیم داده قطبیت هم داده غوثیت هم داده
الله ته قربم داده د پیغمبر په خوا کې اوسېدلم چې انسانان او مونږ انسانان نه او دا پسترګو لیدلې شوی دي چې مونږ انسانان نه. مولانا لاہوری رحمت اللہ علیہ تا یو مولانا ہوئے چتوے چی یہ لوگ کتے اور گدے اور گدڑ اور بلی ہیں. ویل میں یہ نہیں مانتے ہوئے نہیں مانتے ہو میں بتا دوں دلاور شاہی مسجد تے بوتلو اور دنیا پہ کے ولاڑا دا پدے مخی والا لا سراف کے ویل دیکھو ابھی مسجد کے طرف مولانا سے قرآن خڑو مونگتا چی جماعت تمہیں اوکتا کل ہم پا کے خر سپی پیشوگان گدڑان خنزیران ولاړو. انسان پکې نو. ما ورته وی چې هغه امام څنګه و داغه تپوس مکوا چا په کوم شکل کې ولاړو. نو عزیزانو عرض مې داو چې مونږ کې انسانیت نشته. که مونږ کې انسانیت راغې اول ته وایي چې مونږ جماعت تراشو. که مونږ انسانان وې او جماعت تراشو نو مونږ په څه نیت راځو جماعت ته؟ تاسو وایي تاسو په څه نیت راځئ جماعت ته؟ مونځ او مونځ په څه نیت کوي؟ دا غلط وایي. چپ ځکه شوی چې په پوی نه یې بالکل په دې پیزار چې راننوځي نو ستا پندونه ګناه په سر وي د عدالت کې پیشه لرازي. لکه مجسټریټ ته سړی پولیس اتکړی ورته لګولي او مجسټریټ ته ورننه باسي نو هغه سره پیشي وي هغه جرم کې چې کوم کې پولیس دی چالان کړي نو هغه اتکړی چې ورته داسې لګېدلی وي نو هلته دی څه معتبري کولی شي او به کوي تاسو پات کړو کې به ته څه معتبري غلی ولاړي او وکیلان باز کوي او بیا چې د 302 په کیس کې شیشن کې ولاړې او اتکړی دی او بیړی دی په لاسونو کې نو سر دی ټیټ نیولی او یو اسمان ته دی توجه وي چې خدایا یو تبه مې بچ کې دی وخت کې بل څوک مې بچ کولو والا نشته. دا یې نیت کې دلتم چې راو ننوځي لکها 302 دی په سر وي کروڑها گناہونه دی په سر وي نو الله رب العزت سره دی پیشي وي پیشي اتکړی په خپل ځان ته ولګي او لاس تړلی ورته پیش. تاسو خیال راکړه چې دا د سړي نیتي چې زه خدای ته لاس تړلی پیش یم او د خپلو ګناهونو معافي ته غواړم دی به په جومات کې بل حرکت وکړي بله خبره به وکړي اکړخاني به وکړي متبرخانی به وکړي تصور نشي کېدای. ته چې جومات ته راننوځې فرعون